خبر عمران خان له واکه ګوښه کړی شو. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکلی کوم. د پاکستان قامیه اسبلی دغه هیواد د لومړي وزیر عمران خان ته د نه باور رای وکارېدله. د پاکستان د قامیه اسبلی د لومړي وزیر پر ضد د نه باور رای بهیر شنبه د اپریل په 9مه د شنبه ناوخته پیل شو او د عمران خان د لومړي وزیر مودل تشریفاتو پرته یې پای ته ورسېدله. نوموړي له واکه لرې کېدو لپاره هیڅ ډول تشریفات په پام کې نه ونیول شوي. د قامیه اسبلی لومړي وزیر د پر ضد د ټول ټال 342 رایو څخه 140 غړو ته د نه باور رایه وکارېدله. نوموړي یې له واکه ګوښه کړه. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د قامیه اسبلی مشر اسد قیصري هم له خپلې دندې استعفا کړې ده. ویل کېږي چې د عمران خان د پاکستان د پوځ لوی درستیز له دندې ګوښه کړی و او د روغتونونو هوایي ډګرونو کې بیړنی حالت اعلان کړی و. ښاغلي د لوی درستیز ګوښه کېدو پروپاګند بلی او ټینګار یې کړی و چې هیڅ ډول په واک کې خپلو مخالفینو ته تفویض نه کړي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.